سرچینې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان څخه وتلی دی، تاجکستان ته تللی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یو لنډ ویډیویي پیغام کې ویلي دی چې ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان څخه وتلی دی. ښاغلي عبدالله په خپله ویډیو کې د ولسمشر نوم نه دی یاد کړی، خو وایي چې پخوانی ولسمشر له هېواده وتلی دی او هېواد او ملت یې په داسې حالت کې پرېښودی، خدای پاک به ورسره حساب کوي. د افغانستان ملت به هم خپله قضاوت کوي. همداراز رویټر خبري اژانس او یو شمېر نورو نړیوالو او کورنیو رسنیو هم ویلي دي چې ولسمشر غني له افغانستان څخه وتلی دی، تاجکستان ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال بسم الله محمدي هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې زموږ لاسونه یې شاته راوتړل او وطن یې خرڅ کړ. ناتایید سوي رپورټونه وایي چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم له کابله وتلی دی، خو ځای معلوم نه دی. نوموړي یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وه چې په هیڅ حال کې به هم د طالبانو ته سر ټیټ نه کړي او د دې ډلې سره به تر یو چت لاندې ونه اوسي. طالبانو همداراز یکشنبه BBC ته منلې ده چې افغانستان کې د واک د سوله ییز لیږد لپاره افغان حکومت سره مخامخ خبرې روانې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد BBC پښتو ویبپاڼې ته دا هم تایید کړی چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. نوموړي هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګواکې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کابل ته رسېدلی دی. په ورته مهال سرچینو BBC ته ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناټو چارواکو سره پر خبرو بوخت دی. هرګ همداراز پر خپله فیسبوک پاڼه د ولسمشر غني یوه لنډه او نیمګړې ویډیو خپره کړې ده چې نوموړی پکې د ټلیفون له لارې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار کې د ګډوډي او چور چپال مخه ونیسي. همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست عبدالستار میرزکوال نن یکشنبه په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې ویل چې کابل ښار کې به جګړه نه کیږي، پلازمینه به په سوله ییزو توګه بوري حکومت ته سپارل کیږي. دا معلومه نه ده چې د بوري حکومت مشري به څوک کوي او کله به رامنځته کیږي.